جلال آباد ښار کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې 7 تنه شهیدان او یو ټپي شوی. د ننګرهار امنیي قومندانۍ ویان سید طیب حماد وایي د جلال آباد ښار 7 ناحیې اړوند د مرکزي غوچکو په سیمه کې تېره شپه شاوخوا 12 بجې د استوګنې د یو کور د نړېدو په پیښه کې یوه مور او 6 ماشومان شهیدان شوي. نوموړی وایي په دغه پیښه کې د یادو ماشومانو پلار ټپي شوی دی. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت روسي هیواد ته دغه وزارت د یو لوړپوړي پلاوي د رسمي سفر خبر ورکړی. سرچینې په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې د ملي دفاع وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معینیت معین مولوي محمد قاسم فرید په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوي روسي هیواد ته رسمي سفر وکړ او هلته له روسي سیال واسیلی اوسماکوف سره وکتل. د ننګرهار کرنې نوی رئیس مسؤلینو ته ور وپېژندل شو. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري له لوري د کرنې نوی رئیس مولوي عبدالستار محمد مسؤلینو او د دې ادارې کارکونکو ته ور وپېژندل شو. ننګرهار کې بزګران وایي واوره او باران ورېدل کروندو ته د ګټې ترڅنګ د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړوي او حاصلات هم ورسره ښه کیږي. دوی له اړونده ادارو غواړي د واورې او باران اوبو د ذخیره کولو لپاره دي ورته چک ډیمونه او سربندونه جوړ کړي چې ډیر وخت دوام وکړي. او ننګرهار کې د 4 ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ د پهلوانۍ چیلنجي 2 ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د ننګرهار اولمپیک ورزش او بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي په دغو سیالیو کې 300 ورزشکارانو ګډون کړی و.